دیتا وی نظام اسلام نظام اسلام یو خزراله او شکایت یو چې عمر فاروق ورته پاسې دو لار له نظام اسلام درته په منبر ولار د خطبه وای یو غلام را پاسې دو د گریوان نیونی و منبر نه اعلان درته تلولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشوي په دې به هغه څوک خطبه وای چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وي مام تی کمیس جوړ کړي او تام تی جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستا وګد دی معلومیږي دا چې تا ځان له دوه صادره نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس ته په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګد ولی جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم چې غلام ته دا خبر وکړه ورته زو سوخه ج منبر ته خطبه شو ته وی نظام تعمیر المؤمنین ته وی جو عمر فاروق دغه منډه ماشومې غي تلو عمر په دې می پویا کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاو عمر فاروق ورته دار چا د لپاره ور چا د لپاره دی وې زما دا غي کې استا امانت تاسو ما سره زنا کړی دا خاویو وېزه بي پور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره او جلاد روغختو وېزما قانون دا د قران زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لګاوي جرګي وال چا عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته د قوم بچی می چر معاف کړي ندي والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لګاو او چې سلمه دوره ولګول راو غرزه لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه ونکړه تک سات تیر شه ان لله و انا الیه ته بیا عمر د مرګ نه رستو عثمان ذی نورین عثمان خلیفہ شه سازش ورته جوړ په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري پیو امیر المؤمنین عثمان ذی نورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی زما ځان دلار شي خود دوی ځان دی کور کې ناس تو رستو نه په حمله قران لسته او رستو نه په تبرو والو فسيكفي دا آیات